نن موږ نه په کونیتوب باندې وړي خو قسم ده که دا ځل دې بندیان ول نه به اوباما ته کامیاب شي او نه سرکوزي ته او نه ټولې بلیا نه پوتینو د ټولې دنیا کافرانو ته مو چلنج ده موږ الله الله موږ د مرګ زمن نه یو موږ قسم په خدای باندې چې د لا اله الا الله محمد رسول الله د الله اکبر د اشهد ان لا اله الا الله اعلان چې موږ په وخت کې سوی دا د هغه وخت نه موږ ته مینه راڅڅول سوې موږ د مرګ نه ډارېږو که د مرګ نه ډارېدی که تعدیري ته وګورئ ټول شهیدانو بیرغونه دي که موږ د مرګ نه ډارېدی موږ به په ځانونو باندې واسکټونه نه تړل که موږ د مرګ نه ډارېدی په فرانسه کې به دوه غبرګو وروڼو د رسول الله د مینې په خاطر ځانونه نه قربانول هر وخت کې چې جابر د مونږ په دین باندې تعرض کړی مونږ زلمیو د لبیک اعلان کړی خو هغو مسلمانانو ته یوه خبر کوو چې کوم زلمي ځوانان کوم قهرمانان چې په مینه کې غرق وي او دوی ورته بیا لیوني وایي مسلمانانو دلائل النبوت کې امام بیهقي رحمه الله لیکلي دي د احد جهاد ده د احد جهاد کې یو دم په مدینه منوره کې اوازه کړه رسول الله سلام شهید شو کله صحابه ورته دا خوند ورکړ چې رسول الله دې د احد په میدان کې شهید وي رسول الله سلام دې د احد په میدان کې وي هغه ښځې ذوات الخدور هغه ښځې چې د هغې سرونه او د هغې مخونه به په ټیکریو کې پټ وي هغه په مکې مکرمې کې نور د دیوالونو شاته د دې وس نه درلود چې هلته دې کښېني منډه یې راواخیستله په دې کې یوه ښځه وه احد ته را روانه شوه حاجي صاحبانو ته معلوم ده د مکه مکرمه او احد څه فرق لري احد داسې جګ طرف کې واقع ده چې کله راغی مولوي صاحب هم دغلته کښېنه خیر د حضور مخ راکړو بیا قصد راسي مسلمانانو کله چې رسول علیه السلام د مرګ اوازه یې واورېده کله چې د رسول علیه السلام د مرګ خبر واورېد ښځه میدان ته ور روانه ده یوه جنازه ورته راغله وایي څوک ده وایي پلار دې واک نه کوي بله جنازه ورته مخته راغله وایي څوک ده وایي میړه دې ده واک نه کوي بله جنازه ورته مخته راغله وایي څوک ده وایي ورور دې ده وایي واک نه کوي بله جنازه ورته راغله مخته وایي څوک ده وایي زوی دې ده هیڅ پروا نه کوي این محمد رسول الله سلام چېرته ده وایي لږ مخته لاړ شه کله یې چې رسول الله ولیده دې ته قهرماني وایي فداک ربي و امي مور مې دلته ناچار شي او پلارم موتا خو قسم په خدای که غم کړی کله چې رسول الله سلام په ضد باندې کارتونونه خپرېږي دغه د کفر میډیا قصدن د مسلمانانو په زخمونو باندې وینې تویوي قاري صاحبانو یو آیات راځي والمرجفون في المدینه روح المانی لیکلي هغه څوک چې د مسلمانانو په ضعف باندې خبر خپروي د دې مرګ روانه دغه آیات کې والمرجفون في المدینه هغه خنزیران هغه د غلامیو د ازادیو د امریکا او د بي بي سي سپیان کله چې د اسلام په ضد خبرونه خپروي د دې خلکو وایي مرګ روان څوک چې د اسلام په ضد خبر خپروي د قرآن شریف آیات ته وګورئ روح الماني ورباندې وګورئ علامه مفتي شفیع صاحب احکام القرآن کې ورباندې تحقیق کړی زموږ مسلمانان شپه ورځ نن یې داسې وکړل او کارتون یې خپور کړو داسې وکړل مسلمانان پسې ورېږي